تو ته مونه مخکې پر اچنور له کاس راغلی و ته ویل چې کاچوک دی علي شون کې ګستهي وکي هغه به ته مو وکایې که قتل کاوې به ته ځواب پوښتنه وکړو نه که هغه لوړم هغه راته وویل هغه به خپل کار کوي زه به خپل کار کوم صحیح دی کور به هغه خپل کوي ته به خپل کوي ته دا سوال وونه کاست ته به هغه نه څه کوې نه ما سوال دا کړی و چې امام علي بهتر ده امام علي رضی الله عنه بهتر ده که انبیا بهتر دي ما د نن موضوع سوال دا ده هغه د باډه چنار یو کس خبرې وکړې خاتم النبی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم افضل د امامانو نه نور پیغمبران امامانو نه افضل نه دي او خبره کوي چې ته کوم زه ته صرف مغه خبرې پر خاطر هم صبر وکړه یوه قربان دي سم یوه لطفا تلواره مه کوه و احترام خبرې در سره کوو په احترام خبرې وکړه که دې بیا کنځلې کولې اخیر کې وکړه سوال اوس دلته تا په خپله خوله وویل چې تر انبیاو امامان بهتر دي که نه دا خبره دې وکړه آخر کوم نبی دی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه بهتر دی امامانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مومن الاخیرنی پیغمبر ده آیا ته دا 1,40,000 کم و زیات انبیاو نه بغیر له رسول الله نه دا انبیا بهتر دي او که امامان بهتر دي امامان بهتر دي تابس الله جل وعلا قرآن عظیم شان کی وایي چې انبیا تر ټولې دنیا بهتر دي اوس غوږ موږ سورة الانبیا په قرآن کې لرو د امام علي رضی الله عنه نوم په قرآن کې راوخی دا څنګه بهتروالی ده چې ذکر د امام علي په قرآن کې نشته مهرباني وکړه زه تا غوندې نوم ورته چېرته قرآنونه ایښي دي کوم ته درویغو قرآنونه ایښي دي او تاسو کوم ثبوت یې کوم کتاب کې لیکلي دي چې دا کتاب ته ماته وچاکو دي کې څه پروف د سره شته دی که بس ځوانه د چوپ کړي دي قرآن د دروغو قرآن له اهل سنت سره نشته الحمدلله موږ یو قرآن کریم لرو چې هغه محفوظ ده الى یوم القیامه الله یې ساتنه کوي دا د تاسې قرآن داسې د امام علي یو قرآن د بل قرآن د فاطمې بل قرآن داسې له ځانه پسې جوړ کړي دي دا قرآن اوس ته منې په دې قرآن کې الله وایي چې انبیا تر ټول عالم بهتر دي الله قرآن کې وایي دا قرآن خو به منې که نه منې قرآن زمانوم خدیتو کومه خوله دی که نه دا خوله هیڅوکه نه مني دا خوله ته صرف د جاړو فساد فتنې دپاره استعمالوي خبره راغله کاري صاحب صبر وکړه امام علي باندې تا څه ته وویله چې هغه به ته مو وکایې که نه صبر وکړه خبرې ته ټایم راکړه او ته چې ځان ته د امام علي منونکی یایې امام علي مخیب یایې انده کوم قرآنونه تا ایښي دي اندغو قرآنو باندې لاس کېږده دا قرآنونه حاضر ناظر که د اهل بیتو په دېخنو د بیبي فاطمه زهرا په دېخنو او د امام علي په دېخنو بېشکه زړه سره نالت وکړه زه به بیا ته ومنو ښه اوس همدغسې به غوږ راته اچوي صحیح ده بلکل وایه اوس غوږ دا قرآن کریم ده دا د ما لاس ته پې باندې ودرېدل ودرېدل ومې لیدو د اهل بیتو کوم چې قرآني او نبوي اهل بیت وکسه کوم چې قرآني نبوي اهل بیت دي چې له دوی سره چا په یوه خبره کې ظلم کړی ده تر قیامته د لعنت وي ورباندې اوس غوږ سه اوس که مې د تا له کتابه درته ثابت کړل چې شاید اهل بیتو دښمنان دي په دې شیو به لعنت وایې زه درته بېشکه ونیم چې شاید اهل بیتو دښمن ووتلو تا سره د بروډ کې زه ونینهلتم خو چې کوم کتابي پروف A to Z هر چیزي سره او بله خبره وکړه صبر وکړه وایه څه کمپلیټ که خبره ده اوس د کتاب ته وګوره کتاب صبر اوس د کتاب ته وګوره اوس د کتاب ته وګوره مسلمانانو دغه سړي وعده وکړه وایي که د اهل بیتو دښمنان شیه وختل زه لعنت ورباندې وایم اوس وکړه دا د تا مکتبه ده که نه ده مکتبه خو دی لیکلي دی مکتبه الشیه خو ته مو ته ټوله A to Z وزر نه ونیسه هیلي پرېښود راکړه وکسه قربان اسم دا A to Z ته دې وکسه شیخ مفید صاحب خو به دې پېژنې د 12 امامه و لوی مولا او مرجع د شیخ مفید صاحب صاحب به پېژنې دا د کتاب الارشاد د شیخ مفید صاحب دوم جلده 75 صفحه ده در سره ولیکه دا بیا بل وخت کې در سره ولیکه الارشاد لږ ورته سکرین شاټ حالاندې دي لږ ورته لرې که څه سکرین شاټ دې واخیست د دې په 75 صفحه کې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد
امام حسین علیه السلام دا د امام حسین علیه السلام د کربلا واقعه را روانه ده دا ټول چې تل سره داسې راوګوري هغه تاریخ را روان ده له اهل بیتو سره چې کوم ظلم شیه وکړی ده کله چې دوی په کربلا کې وو دې ځای ته وګوره اما بعد امام حسین علیه السلام وویل فإنه قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم ابن عقيل امام حسین علیه السلام په کربلا کې وویل چې موږ ته خط یو غمجن خبر راغلی ده چې هغه د مسلم ابن عقیل رحمه الله قتل و شهادت ده وهاني ابن عروه وعبد الله د دې د شهادت خبر راغلی ده وقد خذلنا شيعتنا ورته وګوره وقد خذلنا شيعتنا موږ وای ذلیله کړلو د موږ شیعه ووای اوس په دې شیعه باندې لعنت وایي چې په هغه وخت کې امام حسین علیه السلام ذلیله کړی ده العیاذ بالله مهرباني ډېر زبردست صحیح دی کوم وخت کې تو چې ویله چې ته شیعه ولې حالت وکړه زه ته اوس کوم ته څه مو ودا کړي دی خو هغه کسان چې کوم د امام حسین نه چې کله یزید بیعت وغوښتلو یزید خلکو ته مختلف سیټونه ومنلو مختلف دولتونه ومنلو چې باندې ډور کېنولو وخت حکومت سره هغه کې چې هر څوک راغلی وي که کورسۍ ته راغلی وي که شیعه وي که امام پلور وي که بل یې په هغه حالت وي په هغه باجوال حالت وي هغه کسان چې هغه خبره چې یو یزید ته صبر وکړه لسې د مخلو یزید دور واجې نه امام حسین ته باندې ته عملیات تړلي وي یو یې کورسۍ واجې نه تړلي وي یو یې ملک بدشاهي واجې نه تړلي وي هغه شیعه سره هېڅ تعلق پاتې نه دی شوی کاري صاحب هغه یو ډور مسلمان و یو یې دولت یو یې کورسۍ مسلمان و شیعه چې کوم دي هغه نه چې کورسۍ تامه کوي نه چې دولت تامه کوي نه چې نه ډور کوي هغه همیشه دپاره قیامت پرې به امام حسین سره ویلوړه وي ورسره ویلوړه ودارېږي بیا صبر دلته خطبه ما وایه مسلمانانو دي اهل سنت تقریر ما کوه ته کله خبره روچې ته تقریر ما کوه وقسه سيده وقسه مسلمانانو دي اهل السنت والجماعه غیرت مو ولیدل چې کله ما ته وویل چې د اهل بیتو په دښمنانو لعنت واستوه وامې خبره مې کړې که مې نه ده کړې داریک مې وکړل که مې ونه کړل اوس د تا کتاب ده د تا شیخ مفید صاحب وایي امام حسین علیه السلام درته وایي چې وقد خذلنا شیعتنا موږ چې وایي رسوا کړلو ذلیله یې کړلو غمجن یې کړلو دا وایي د موږ شیعه وکړل او ته اوس لفه دوران یزید ته لاړې پلاني ته لاړې پلاني ته لاړې تا به داسې ویلو چې په دې شیعه و دیم لعنت وي چې اهل بیتو ته یې تکلیف رسولی ده اوس بله خبر ته بیعت ته د یزید لاړل یزید بد سړی و خو ته یې چې یزید بد سړی و زه تو ته سبان دو مندې ته یزید بد صبر وکړه سبا هندلای خو څنګه زه ته لکه کوم پروف تو راوړو ته ځان نشه پروف راوړم چې یزید خپل کوم شی باندې خیمون شوی دغه به ته ز سبا بروډ کې واخایم بیا تخپل ونی سوچ وکړه چې یزید ښه سړی و که بد سړی و خو څه ټیک شوی ته درڅوم یزید و قربان صبر کری صبر وکړه خبرې ته وګورئ تو خبرې ته درڅوم چې یزید ښه سړی و کله یزید امام حسین بیعت وغوښتل امام حسین بیعت نه انکار وکړلو آیا هغه وخت کې دا اصحابان و انصار چېرته و چې امام حسین یې بېله پرېښود ته د نن ورځې اصحاب انصار راګڼې دغه ټایم کې د اصحابان ویلې امام حسین نه شو قربان یا که قربان شولې وخی کربلا به خطر نه وکسه ډز ته وګوره په کربلا کې څو کسان شهیدان کربلا کې 72 په دې 72 کسانو کې یو کس راوخی چې هغه د امام حسین علیه السلام شیعه یو کس راته ثابت کړ دا ګز دا میدان مهرباني یو منټ کاری صاحب یو منټ ما ته صبر وکړه عمر رسات چوک و هغه نه عمر رسات چوک و عمر رسات چوک و چې امام حسین بدی کړی یو منټ عمر رسات چوک و عمر رسات زه د عمر سعد خبره نه کوم هغه خو په مقابل کې و د امام حسین علیه السلام زه درته وایم چې له امام حسین علیه السلام سره څوک شهیدان سول په کربلا کې دا څوک دا شیعه او که صحابه و د صحابه و اولادونه و مهرباني بل ځای ته به نه تښتې د ما د سوال جواب تکرارا بیا درته وایم له امام حسین علیه السلام سره 72 کسان شهیدان سول دا 72 کسانو کې یو کس راوخی چې هغه د شیعه و ډز راځه په خیر مې د خلاص کړ عمر سعد ته بیا وروسته ځم عمر سعد باندې د لعنت وي هغه خو د امام حسین علیه السلام په له هغه کسانو سره ملګری اوسې شهادت باندې رسولی زه په عمر سعد کې اوس زه په هغه کسانو کې د سره غږېږم چې له امام حسین علیه السلام سره شهیدان سول دا 72 کسان څوک وو مهرباني راځه په خیر کریم عمر سعد چوک و
عمر سعد عمر سعد څوک و کربلا کې امام حسین بدی کړی او عمر سعد چا نن وو دا کیسه ده د امام حسین سره څو کسان شهیدان سول او انسانه امام حسین سره چې ته د کوم اصحابانو ته ډیر تیز دفاع کې لګیدلې ته د اصحابانو پر خاله دا ټول ته تخلی دی دا یو امام حسین سره نشته ده دا دو او یا شیاو قاتل کړی دی امام حسین دی تا اصحابان چیرته و دې ټیم کې په دې مو کې تا اصحابان چیرته وو صبر دا دو او یا کسان څوک چې په کربلا کې شهیدان سو دا څوک ټوټل شیا ور سره دي انګريزانو کې شهید شوی دی خو تاسو نه چوک تعلق لرونکي نشته انګريز ورسره شهید شوی بالکل وخاب انګريز وو یعنی د امام حسین ته ټیک ټاک باندې تاریخ نه پړاو دا وټړه د امام حسین علی السلام په صف کې وای انګريزان ورسره لا اله الا الله ای دا څوړ اپډیټ را روان ده په دې خلقو کې دا سی کربلا به خطر پروف اوس په خپل خلوی اقرار وکړل وای د امام حسین علی السلام په شهیدانو کې په دې 72 کسانو کې وای انګريزانو شهیدانو لا اله الا الله نور به څومره رسوا کیږي اې د اهل بیت دښمنانو اې د امام حسین علی السلام یعنی د امام حسین علی السلام په طرف کې انګريزم شهید شوی ده یو خبره مال یزید خستا ماما زوی ده ته پکې ځکه نه کربلا وکی کی تاس خبان ځکه ته تخلیو چې هغه د یزید ماما زمن وو یزید ماما زوی او استاد ماما زوی ده هغه خو یزید سره لاړو ودی زړه سره ودی زړه سره او صلاة یو خبره ګوره له امام حسین علیه السلام سره څو کسان په کربلا کې شهیدان سو یوې بلې خواته مزه امام حسین علیه السلام په خپل صف کې په خپل طرف کې وای انګريزان ورسره ګرځول بیا شهیدان سوي دي انګريزان شهیدان دي په مذهب کې داسې به سرمنه درنه باسم لکه لچرګي سي بڼه کې باسي داسې یو بڼه کې به درنه باسم ور باندې پاته د عمر جان په دې باندې نوري پاته دي کله که ختم شوي نه په دې باندې ختم شو قاری سي محترم ته چیرې تللی موږ ته نه ښکاره کېږي دلته راښکاره ریپورټ مه وهه ښکاره ځان دې چیرې مصروف کړی ده اوس به تښتي یا به په ریپورټ ځان خلاصي یا به په توهین ویر صاحب مفتي ویر صاحب یو خبر اوس یو اورم زه یو پښتنه کوم لږ مو ته وګورئ بچو خبرې ته وګورئ خبرې ته لږ مو ته وګورئ عمر سعد چوکو خبره نه انصاف سوي سیدا خبره نه انصاف سوي یو خبره ولکه مخکې در سره لاړسم په خپل خلو دي اعتراف وکړل چې د امام حسین علیه السلام په دې 72 کسانو کې انګريزان هم شهیدان شوي دي انګريزان هم شهیدان شوي شمر کابینه سعودي نه ده شمر چوک وو ایتو کابینه سره تعلق لري شمر کابینه سعودي کې موجوده ده کوم چې امام علي رضی الله عنه شهید هغه به د تعالی کتاب درته ثابت کوم چې امام علي رضی الله عنه شهید په الله قسم د تعالی کتاب درته ثابتوم چې شمر ملعون دا شهید د امام علي رضی الله عنه سره د صفین په جنگ کې ملګری د تعالی کتابنا اوس وګ سره زو دي زیته امانګل صاحب راپورته کړی دی سړی ته د ما په پښتو نه پويږي له امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې څو کسان شهیدان تو نامې د کوم د کربلا وګه چې وکینا چې تو له امیر ته وخه به خطر شهادو ها په دې 72 شهیدانو کې یو شهید راته وکي څنګه دي شیو مهرباني وکړه شهید نمبر 1 حضرت امام حسین ابن علی شهید نمبر 2 حضرت عباس ابن علی نامو پښتانه نه دا کړی پښتانه مینه د نامو پښتانه نه دا کړی د زړه تفصیل دی د وسو خطو ته 72 کسان یو دقیقه دی ما سوال واوره بیا خبري وکړه آسان سوال می در نه کړی ده دغه 72 کسان چې په کربلا کې دا 72 کسان چې په کربلا کې شهیدان سول ل امام حسین علیه السلام سره ورضی الله عنهم لدی سره شهیدان سول یو کسره توخی سی غدی ویلی سی ز شایم دی امام حسین مهرباني وکړه قریب هیڅوک نامې چې چاته د نالي کې چې شیان څوک مې نامې لیکلي دي شیاو نامې معلومې دي هغه ته وړو کې نه ځنه چاته د قرآن لیکي دي لیستر سپروت داز نه ودا ها حضرت قاسم ابن حبیب 200 مسلمانان درته ګوري حضرت قاسم ابن صبر یو دقیقه ودی زړه سره یو دقیقه قربان دي سم نقطه به مخکیزو ګوره د زړه سره تا ویل چې د 72 کسان صحابه چیرې ولا امام حسین سره د 72 کسان صحابه او د صحابه او اولادونه
ته وایې چې نه دا د امام نه حسین تا علیه السلام صحابه شته دی تا د روز صحابه و نه ته ماته پروف راکړه تا درې صحابه کربلا کې کوم ځای کې راغلي دي ته ماته وښیه کنه چې دا کربلا ته راغلي دي دا خو تخلي دي ته نه دا تخلي دي ته نه ورور دا تخلي دي څوک تخلي دي څوک تخلي دي اول خبره ده دا چې عمر 40 سال بعد مسلمان شوی دی ته 40 سال بعد مسلمان شوی دی دا به اسلام ته چی شو کی ته ماته دی جواب راکړه تلويخ کاله بعد دا مسلمان شوی دی دا کوم تیم پیدا شوی دی دا کوم تیم پیدا شوی دی دا کافر خاندان کې پیدا شوی دی نکاح نه و دا مسلمان څنګه وخت باندې صبر اوس به بچو دی عمر رضی الله دی مور نکاح نه و دا کافر خاندان کې پیدا شوی مقصد کافر زو خو غوونی سه ته کافر مسلمان کافر د تا خمینی کافر د تا خمینی کافر د ته به اوس په دې ځان را نخلاصې بچای چې ته توهین ته لاړلې اوس می پښتنه در نه وکړه چې په دې 72 کسانو کې کوم یو دلیل دی پیدا نکړل بچای رضی الله عنه ته زدي حسین علیه السلام په واقعه سره غیم په کربلا عمر رضی الله عنه ته وتلويخ دي زادي نرجسي امام میوټ مکا دا اقرار سي دي وکړل چې د امام حسین علیه السلام په دې 72 کسانو کې وای انګریزان شهیدان سوي دي څوک انګریزان وای شهیدان سوي دي تاسو په هیګي د امام حسین علیه السلام دفاع انګریزانو کوله دا بل نوې اپډیټ سي په کې راوستل نوې اپډیټ سي په کې راوستل دا نوې اپډیټ سو تاسو واوریدل کوم و نه اوریدل بیا عمر رضی الله عنه د حسین علیه السلام نه د امام حسین علیه السلام تقریبا 40-45 سال مخکې شهید شوی ده ما خو د عمر د هو په شان کې لتا سره بحث نه کړی زه درته وایم چې دا 72 کسان د موږ صحابه او د صحابه او بچان ول ته نرسه ماته یو ثابت کړ چې د امام حسین علیه السلام په څنګ کې یو شی شهید شوی ده لخپلو کتابونو دې راته ثابت کړه لخپلو کتابونو کې سپلانای د شهیدانو کې خو به عمر راځي عمر دی علی رضی الله عنه زوی د امام حسین علیه السلام ورور ابو بکر برازي دی علی رضی الله عنه زوی عثمان برازي دی علی رضی الله عنه زوی سید تاسو زنادقه او مجوسیان او خلور باندې درد کوي په دې نمونه باندې تاسو هغه مجوسیان چې تاسو ټول عمر په دې کربلا کې خو یوازې امام حسین علیه السلام نه د شهید شوی د امام حسین علیه السلام یو لسورونه ورسره شهیدان شوی دي چې پکې عمر ده دي علي رضي الله عنه زوي ابو بكر ده عثمان ده عباس ده عبيد الله ده دي علي رضي الله عنه زمن دي امام حسين عليه السلام ورونه دي ولي متروسه یو ځای پورته نکړل چې عمر دي حسين عليه السلام ورور دي علي رضي الله عنه زوي تر مرګ درته چیلنج ده په کربلا کې سي عمر رحمه الله سيدي علي رضي الله عنه زوي ده هغه شهید شوی ده تاسو په دې ټوله دنیا دي شیو په دې مرکزونو کې ماته ثابت کړی چې تاسو دي عمر رضي الله عنه نوم راځوړن کړی پرېږده د موږ عمر پرېږدئ د اسلام زمری که عمر نه وای تا به نن مور نه پیژندله که عمر نه وای تا به خور نه پیژندله که عمر نه وای تا به لور نه پیژندله که عمر نه وای تا به لکه د هندوانو د غواو عبادت کول دا له الله نه وروسته د عمر رضی الله عنه برکت ته چې نن مور پیژني خور پیژني ښځه پیژني ځکه هغه اسلام را رسولی ده تر موږ پورې الحمدلله الله دې له عمر رضی الله عنه نه راضي سي زه په څه شي کې درسره ګډ یم ته په څه شي کې ګډ یې زه درته وایم چې یو دغه دو او یا کسانو کې یو کس راته ثابت کړل چې دا دې شی وي ته لاړلی چې عمر کافر ده او کافره کورنۍ کې پیدا شوی ده د هغه به اسلام دې څه شي اسلامي چې عمر مسلمان نه ده په الله قسم که بیا یو مسلمان هم راته ثابت کړي ته په عمر په اسلام کې غږېږې ته راسه د خمیني او د خامنه‌ای اسلام دې راته ثابت کړه عمر پرېږده عمر ډېر مخکې تللی ده امت نه صرف یو سوال دا دی که نه چې ته ماته صحابه قرآن مجید نه ثابت که بسم الله که مې درته ثابت کړل بیا ته ماته ثابت که قرآن مجید نه صحیح دی که نه ته به ماته ثابتوي ته به مانې هغه نه کوې ته به ماته ثابتوي زه ته کوزه ناست یم بیا زه ته اولیا در کوم زه ته مازدیګر اولیا در کوم تی ماته قرآن مجید نه تی ماته قرآن مجید نه ثابت که او زه ته یو سوال ته نه کله ما خبر به تو واوري ما اصلا ما خبر به تو واوري یو خبره وراغله بیا نه یو رسول مانی
زه اوس تا ته صحابه له نه ته قرآن نه په پښتنه کوم ثابتو زه جوړ کې چې ته مونه پښتنه کوي زه به ایمو سوال دې ته به بیا ماته جواب راکړې صحیح ده خو تا سوال وکړل د دې مسلمانانو زه په په وخت کې چې سوال کوم صحابه یو ایمو صرف ولره ایمو صرف دوا سوالونه دي بیا ته مولا جواب راکړه که زه ونیسې چې ولې دې تلواره ده او انسان یوه خبره ولې دې تلواره ده غوږ ونیسه یوه خبره وکړو غوږ ونیسه نه ته به ایمو یوه خبره یو ماته دا جواب ولې ډارېږې لا اله الا الله دلته که غوږ نیسې خو پاته به شي او که غوږ ونیسې بیا به تښتې صبر زه ته نه یېرېږم زه ته سره مخامخ ونیسه لا اله الا الله لا اله الا الله نه ته خبر خو واوره که نه وامې اورېده په خدای قسم وامې اورېده یو دا سوال دی یو بل سوال دی که نه زه سوال دا یو سوال باندې یاد خبر سر خلاص یو سوال دی نه قاری صاحب چې دې باندې بټنه ونه دا نه ګیرېږي نه ما کو دا بل سوال مو کړم کو دا بل سوال مو دویم سوال بل نه کوم صحیح ده کنه دویم سوال بل نه کوم و بیا زه درلا کینما ٹھیک ده بیا به زه دې ته تختې باندې سوالونه دی وکړه تختې باندې زه دې سوالونه کوم رسول معنی څوک رسول کوم رسول پیغمبر معنی اخیر پیغمبر اخیری پیغمبر خو د تاسو مهدی ده د تاسو اخیری پیغمبر یمو اخیر پیغمبر د محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه بل پیغمبر اتلای شي نه برای شي ترې قیامت پورې ولی مهدی ته وحی راځي کنه راځي مهدی علیه السلام هغه امامان دي هغه دي چې دي هغه جانشین دي ولرګه زه خو نیسه او جرنیټر او خو نیسه خبر ووري کنه ووري دا بیان استراسی دلته او شرابي سي نه طبعا ولا خبر ووري میول بنه میول بنه لګي خبر ووري صحیح ده کا پیغمبر معنی آخر پیغمبر صحیح ده کا آخر چو پیغمبر نے انکار وکړو هغه مسلمانانه خارج دي اسلام نه خارج دي صحیح ده کا حدیث سکلین څه دی یو حدیث سکلین مطلب دا چې یو کاست چې کله پیغمبر وګړو اگر اخلاص کوالو صحیح ده مطلب ته صرف دوش نو جواب راکې چې کله اگر اخلاص کولو غوله څه ځکه الله بعد رانه شي نه پرېږدم یو اهل بیت صحیح ده کا یو قران یو دا حدیث سکلین دینی تبع عزت سره نور چیر نه کوم نور موداس ولونه دي ته مت صحابه قران مجید نه ثابت کا ته وی ته ار شاید ته مت یې چې قران مجید نه ثابت کا ته مت قران مجید نه ثابت کا به عزت سره ارڅ مانام وسلام بس خلاص شوي خبرې دي ورته څه ده قاری اوس جواب چاته ورکړ قاری صاحب قاری صاحب محترم یو قاری صاحب محترم دته زه یو سوال وکم د دنیا د شیعو نه د پړه چینار ولانا علي منګل سره وکړه اما زه سوال وکړم دغه جواب نسته اوس راسي د سوال وکړه جواب هم نه وري فتیخ ته بریالیس قاری صاحب ته د دوی نه یو سوال نه کوي قاری صاحب دا د تا د علم تقاضا لري خو زه به نن یو سوال نه وکم د دوی نه لکه دوی څنګه وایي چې ته ماته د ابوبکر د عمر رضی الله تعالی عنه د عثمان رضی الله تعالی عنه لکه د دوی مطلب دا دی چې په قرآن کې د دوی نمونه ولې نه دي راغلي چې آیا دا مسلمان دي نو زه د دوی نه دا تپوس کوم چې کوم چېرته په نوم باندې مسلمان ثابتېږي نو دوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نوم د قرآن نه ماته مسلمان ثابت کړي چې آیا هغه کوم مسلمان و په نوم خو نه دی راغلی د یو صحابي نوم خو نه دی راغلی جمله په انصارو صحابهو کې علي رضی الله تعالی عنه موجود دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود دی دا ټول صحابه پکې موجود دي انصارو کې په قرآن کې ذکر راغلی دی نو ځان ته په نوم باندې خو د یو صحابي نوم هم نه دی راغلی قاری صاحب الله اکبر لا اله الا الله تاسو وګورئ د امام علي رضی الله عنه په خلو به دا زه ثابت کړم چې ابوبکر رضی الله عنه په قرآن کې دوه ځله د ذکر راغلی د علي رضی الله عنه وایي والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق ده محمد رسول الله ده وصدق به ده أبو بكر رضي الله عنه ده علي رضي الله عنه واي أمير المؤمنين علي حيدر رضي الله عنه وايسي وصدق به لدينا مراد أبو بكر ده يوم دوم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر دي رسول الله صاحبه بغارك ده دي بل اوس راځو دغه زوی مړي ته دا وتښتېدل خو کاشکې دلته پاتې سوی وای چې بیا مې په همدغه ځایونو کې کار درکړی وای تاسې اوس وګورئ سورة الفتح کې الله جل وعلا یو د سورة الفتح په 9 نمبر آیات کې وایي محمد رسول الله
الله جل وعلا ويقول ما محمد رسول الله ده محمد دي ما رسول ده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين معه والذين جمع دبوري أو أغا كسان مع الله صلى الله عليه وسلم سروه. أبو بكر لرسول الله سروه كنا بالکل وو إمام دي منيه كينا من إمام بالکل امام انام بالکل دا امام خپل نه دي لیکلي دا امام خپل نه دي لیکلي سمات امام خپل لیکلي چې څنګه دوست درواست والو كبروا يا أهل السنة. قوم نمسي إمام حسين عليه السلام منيه الحمدلله منامي دي إمام حسين عليه السلام نبوس ما تاخبل منز ثابت ولا إمام حسين عليه السلام سر داوس المستو حسيني زنبول إمام حسين عليه السلام منز دي بطول مذهب كرا توخي ميربانيو زكريم ظالميو تدو پختنی مونږ کوي دوی وکړي نه عالم نه وکړه خدا غسیت لای باندې ریپورتونه وهي لای خراب کړی حسینیه الحمدلله زه حسینیم همونه پختنی ما کزه زکرینیم ته یو عالم سره داش کوي داش توهینونه څنګه کوي بتا کتاب ویلی دي بتا کتاب نه مزد کړی دي کافي وته ګوره دروغ مو وایا بتا کتا ته دې کندلو ډیره بده درځي یتا په الکافي کتاب کې زده توخه مسیدی تاسو پیغمبرون ځلمار ده استغفر الله ربي واتوب اليه مو پیغمبر بالکل کنزون شي کوي تاسو پیغمبر کړی بیا نه نشوي نه پیغمبر کنزون شي کوي ماته ما خیا ته دې په خاطر یو څه کنزون نه کوا مسلمانانو دي مو کېدا څنګه د سره خپل کېدا واخیا ګومنام سبسر ګومنام نه منم زي مليون نه منم مليون وقو ونسا امام دي منيه كينا منو امام دي منيه كينا مني امام بالکل دا امام خپل نه دي لیکلي دا امام خپل نه دي لیکلي سمات امام خپل لیکلي چې څنګه دوست درواست والو كبروا يا اهل السنه كبروا يا اهل السنه الله اكبر ولله ځان دي منسه مسلمانانو وام اوریدل دي دوی کتابونه امامانو دي لیکلي بل چا سي لیکلي هغه وای زنه منم خو زه درته وایم ګمنام سي قربان دي سم دي اسلام مذهب ټول يهودو لیکلی ده دي تا مذهب ټول نصاراو لیکلی ده دي تا مذهب ټول مجوسیانو لیکلی ده ته دي امامانو نه یو شی په الله قسم کړی ډېر ښکلی اقرار دا ګمنام ډېر وخت کې له علي سره له غورینداري علي سره په لیف کې ناست وي کبیرو یا اهل سنه یو خوندور تکبیر نعرة تكبير الله أكبر ولله الحمد داسي إقرار فن كوي داسي إقرار مزكي مزا سواي دي ما مذهب دي ما إمامانو ندري كلي خو مقوايو أندادرتا سيدي تا مذهب الله قسم كدي أهل بيت وي دي تا مذهب الله قسم كدي إمامان وي دي تا مذهب الله قسم كدي إسلام وي دي تا مذهب الله قسم كدي مسلمانان وي دا خو مقدر تواي وقوم نام سيك بزرد سارة كور دي ودان سيدا إقرار دي وكرل دير زياد كور دي ودان مننا قربان بسم وموردلكم وانا وردل او دا سراغي اغليفهم بسرا خرابس ګمنام سره ډیر کې اقرار دی وکړل ګمنام سره داسې اقرار دی وکړل د موږ د سیمې په الله قسم را یخې کړل فرید صاحب ښه فرید غدیر صاحب تاسو دولس امامه یاست شکر الحمدلله علي اصلي مسلمان یم اصلي غديري مسلمان یم شکر الحمدلله ها یتا لسو مراجع ویل دي عائشه رضی الله عنها کافره ده ته څه پکې وایي خیر هغه خپل ځکه هغه دولت تباس کوو ته یا وخت راو پښتنه کنه ته زه پښتنه کوم قربان دي سم یو دقیقه د موږ خبرونې موضوع نن امداده زدي تاسو خبرونې ته نه یم درځه په دې باندې خبره کوو بیا ان شاء الله سړي تاسو بحث وي په بحث د سره کوو اوس عائشه رضی الله عنها کافره و کمسلمانه و قریص ته زه در وخت کوم کنه پښتنه ته در وخت کوم ته دا خبره بار کوي کنه یو منټ راګه ما کو زوما میوټ ما کوم ریکوست وکوم صحیح شو يعني په دې باندې بحث نه کوي نه په دې باندې بحث نه کوم دې نه ورسته بس کوو خیر ده صرف یو خیال سبب عائشه رضی الله باندې بحث نه کوو امام صادق علیه السلام دی عائشه رضی الله عنها په فتوا ورکوله خو کاری کړی کې غلط کار کړی د چی شي فتوا ورکړل یعنی دتا تهذيب الاحکام وګوره تهذيب الاحکام کې دی یو دقیقه دی شیخ توسی سي پنځم جلده یو سلو څلور او یایم صفحه ده مکتبه الشیعه دی تاسو خپل کتاب ده یو کس راغله دی حماد په نامه ده هغه پښتنه وکړه امام صادق علیه السلام نه د حج او د عمرې په اړه امام صادق علیه السلام ورته ویل چې داسې کار وکړه لکه څنګه کار چې عائشه رضی الله عنها کړی ده یعنی لکه څنګه چې عائشه رضی الله عنها ویلي دي یعنی د هغې په فتوا ورکړه دا یې ښه کار کړی که غلط کار کړی قاری صاحب
زه تا ته در وختلم پښتنې دپاره تا ته ما دا نه ویله که نه څه عایشه په باره کې د حضرت عایشه په باره کې بحث کوو چې هغه مسلمانه دی که کافره دی صحیح دی تا نه زه پښتنه کوم یوه حق لرم چې پښتنه وکړم که نه بېشکه الله دې ته بالکل لري وکړه ښه ته د یوه خبره بار بار کوې که نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکه او معصومه لور کور باندې حمله نه ده شوې ته مې کوم دلیل څه یې کوم ثبوت څه ته یې افرین فرید غدیر صاحب ماشاءالله هغه صاحب محترمه د تا لپاره کنه دولس هغه صاحب نه یم انسان یم ښه ماشاءالله الله پاک دې هدایت در نصیب کړي موږ تاسو ټولو ته د قرآن ښې خبرې وکړه ښې خبرې داسې به کوم مجلس وکړو بهترینه پوښتنې دې وکړه دا موضوع خو زه غواړم چې خوند راکوي په خدای قسم لکه خوراک سي خوند راکوي اوس یو خبر 12 امامان خو منې که نه بالکل یې منم په د ساره سترګو ساره مول د تا لپاره 12 امامان حجت دي که نه بېشکه دا مسأله چې راغلې ده یا چې د فاطمې رضی الله په کور حمله سوې ده یا وهلی سوې ده خو که نه د امامانو مور د هغو په کور کې دا پیښه سوې ده که نه بېشکه د 12 امامانو کې کوم امام ویلي دي چې د فاطمې رضی الله په کور حمله وسوه او کور یې وسوځېدل او د دې پښتۍ ماتې سولې مهرباني وکړه خو 12 امامانو به خپل ځای کې ویلي یا نه ویلي خو د تا کوم کتابونه ډک دي دې کې د تا صحیح بخاري د تا کنز الاعمال د تا کوم کتابونه ډک دي د تا کتابونه درویغ دي ټوله یا فرید جان فرید صاحب د تا دپاره خو د ما کتابونه حجت نه دي د تا دپاره چې څه حجت دي هغه د تا امامان دي تاسې کله وخت کې دغه خبره له امامانو راته ثابته کړه او یا د له خپلو روایاتو یو صحیح روایت باندې راته ثابته کړه بیا ما ته ووایه فرید جانه فرید غدیر صاحب چې د تا په کتابونو کې دا واقعه راغلې ده اوس د تا 12 امامان ته وایي پرېږده عجیبه خبره نه ده د هغو په کور کې جنګ سوی ده د هغو مور بیبي وهلی سوي ده پښتۍ ماتې سوي دي امام علي د هغه کور سړی ده امام حسن و حسین علیهم الصلاة والسلام د هغه کور خلق دي ته وایه هغه پرېږده او ته راځې له باړه چنار نه راخطاوته یې وایي نظر فاطمې رضی الله عنها په شان کې غږېږم راځه امام علي ویلي امام حسن حسین باقر زین العابدین صادق وغیره وغیره کوم امام ویلي دي چې صحابه راغلل د ما د فاطمې رضی الله عنها د مور بیبي په کور یې حمله وکړه د هغې پښتۍ ورماتې کړلې په خدای قسم دا اوس عمر و ابوبکر و عثمان رضوان الله علیهم اجمعین ټول در سره پرېږدم راوړله یو امام یې راته ثابته کړه مهرباني ګوره قاري صاحب زه خو اول دا ریکویسټ راته کوم که نه زه ډېر ادب سره غږېږم توهین به نه کوې خو د پښتۍ مفتې توهین مه کوئ زه توهین نه کوم توهین به نه کوې د ادب دایرې کې به غږېږي صحیح دی که نه ادب دایرې کې به غږېږي که نه ته یې چې 12 امامونه ثابت دي بلکې د تا ټول کتابونه ډک دي د تا کوم صحیح بخاري صحیح مسلم د کوم څه لیکل شوي دي دین ته هغه نه درې که څنګه صحیح بخاري دا ده اولې ما ته په دې صحیح البخاري کې راوښیي راځه مهرباني وقاري صاحب که څه کنه د منافقات دي خپل هر شي حدوي کنه زه توهین ته نه کوم ته قري پوه شوې کنه د تو کتابونه ډک دي کنه قاري صاحب دا د بخاري د مسلمانانو تاسې قضاوت وکړي فرید غدیری صاحب راغلل وایي د تا بخاري ترېنه ډکه ده دا بخاري د پلاس کې دا بخاري د پلاس کې د مهرباني وکړه د زړه سره راځه دا صبر وکړه مسلم شریف چیرته دا اصح الكتابین بعد کتاب الله بهترین دوه کتابونه له قرآن نه وروسته دواړه مې په لاس کې دي فرید غدیري صاحب که دې په دې دواړو کتابونو کې راته وښودله زه دا اوس د ما دا 900 مسلمانان له تا سره رافضیان کېږو اسلام پرېږدو در سره مشرکان کېږو العیاذ بالله راځه په خیر مهرباني وکړه دا دواړه کتابونه مې په لاس کې دي راځه کوم نمبر روایت ده اله قاري صاحب تا ته روایت راوړم تا ته زه روایت تا ته زه روایت راوړم کتاب به ته بخیر پوه شوې که نه خو ته به خپل ځای کې منافقت به نه کوې قاري صاحب صبر ای مسلمانانو چالاقي به نه کوې مسلمانانو ما ورته وویل چې د تا لسو مراجعو ویلي دي چې عایشه رضی الله عنها کافره ده او امام صادق علیه السلام د عایشه رضی الله عنها په فتوا ورکړه وایي دا پرېږده په دې زه نه درسره غږېږم وایي ما سوال راوړی سوال وایي په بخاري او مسلم کې دا روایت راغلی ده دا بخاري او مسلم اوس به چالاقي نه کوې یا ووایي چې دروغ مې وویل په دې کتابو او یا یې راته ثابته کړه دروغ نه وایم بالکل دروغ نه وایم بلکې دروغ ته وایي ته منافقت دی که ته کتاب لاس کې دی پوه شوې که تا ته ښه معلوم دی ته قري پوه شې ته شیخ الحدیث دی شیخ الحدیث دی تا ته خپله ښه صحیح پته دی تا ته خپله صحیح پته دی مسلمانانو دا اوس له مانه په توهین ځان خلاصوي منافق خبرې ډېرې مه کوه دا مسلم شریف ده روایت لمبر وښیه زه مسلمانانو ته په کامره کې ښیم که چیرې د فاطمې رضی الله عنها وهل پکې راغلي و زه ابوبکر و عمر و عثمان ټول صحابه پرېږدم در سره شیعه کېږم دا بخاري ده لمبر د روایت وښیه په خدای قسم دا اوس در سره شیعه کېږم اسلام پرېږدم لمبر د روایت وښیه چې په دې لمبر روایت کې راغلي دي راځه په خیر مهرباني وکړه
ما کوه زه قاری صاحب سره لګیم هغه سره بس کوم زه ادب نه خپېږم سړي ته منځ کې مه ورنوځه که نه ما قاری صاحب نه پوښتنه کړې دي چې حمله شوې دی که نه دی شوې دا یې نه صحیح بخاري کې یو منټ تا ویل چې بخاري او مسلم ډک دی مونږ ته یو روایت وکړه خلاص بلې خوا ته مه ځه خبرې مه اوږدوه صرف په بخاري شریف او په مسلم شریف کې یو روایت وکړه بس خلاص یو دقیقه کریم جان صبر ابابیل جان صبر فرید غدیری صاحب د زړه سره یو دقیقه دا سنن ابي داود د دام سره دا سنن دا سنن نسائی د دام سره کړه زبی درته راف دا سنن ترمذی ده دا سنن ابن ماجه ده څونه کتابونه می درته راواخیستل راځه په خیر مهرباني وکړه هلا زه قاری صاحب مخ ته وله کنه قاری صاحب ته کوم استاذي کوي کنه پوښ وي کوم چلاکی ته کوي کنه مو د چلاک نو له دا چلاکی ته کوي دا یو قسم ته منافقت دی خاصه ته کوي ته د خپته ته قاری کتابونه ویل دي پوښ وي کنه زنه کوم منافقت ظالم نه یم پوښ ظالم نه یم بلکې حدیث جوړه ته په خپل حقیقت وګي وګونی سر دا د لسم وارده سي دا خبره د منافق توب کوي بچو که غیرت لري ایمان در سره وي په بخاري دي دروغ ویل روایت وخیا که د مور حلال شدید رودلې وي او لمتعین نه یا پیدا شکر دی د متعل تامور کړی دی متعل تامور ولې بده در باندې لګیږي ولې بده در باندې متأخر تا په مذهب کې هم د غزنا کوي نو بده ولې در باندې لګیږي ته اره لزدي منافق خبرې کوي چالاقیم زکه درته وایم د ما کتابونه صبر د ما کتابونه دی وخو د ما په کتابونو کې اوس روایت وخه کنه روایت توهین ما کوه ته د مولا کنه پوښ به توهین ما کوه ته سره ادب کې وغلی د پوښ ادب سره خګیږي ته زموته مته پوښ کې مته پرې منی غصب ووري اوس کنه پوښ به فرید جان چیرې په بخاری کې راغلي څوم نمبر آیات چیرې په مسلم کې راغلي څوم نمبر روایت مهرباني وکړه ته مولا څه زه ته راوړم لکه صبر وکړه 2 منټه مو ته ټیم راکړه زه اوس ته حدیث راوړم بخاری کې راوړم کنز الاموات یا راوړم ود صبر مسلمانانو په بخاری او مسلم کې دې سړي اول سره دروغ ویلي دي د به اوس په بخاری او مسلم کې دا روایت راوړي ورکې 2 دقیقې ټیم ورکې نوري مایک بند کړي روایت راوړل غږ راوکړه روایت راوړل غږ زه ته اوس روایت راوړم کوم زه مو دروغ نه دی ویلي کېدای شي ته سي مو کې ته نه لیکل شي بیا د امام بخاری دروغ ویلي دي کنه لکه صبر ما مې راوړل کې زه ورته ځابل موبایل راوخ ما مې راوړل زه بیا دوباره راځم زه تر کې کوم ته مو چا پاتې شي نه زما دا 2 منټه ودرېږه 2 منټه مو ته ټیم راکړئ زه د حدیث دی موبایل نه بس هم بیا ته دوباره درخېږم دا چې ډېره غاګان راغلي په ته خبرې هم سوي وادي زړه سره ابابیل جان زه اوس دې ته حیران پاتې یم چې دی ما ته وایي چالاقي ما کتاب ورته راخیستلی ده دی ما ته وایي ته چالاقي را سره کوي الله اکبر صحیح بخاري خلاص کړه صحیح بخاري ته سم مخته یې خلاص کړه راځه دا البخاري ګوره صحيح البخاري وين لمبدي صحيح البخاري باب غزوه خیبر کتاب المغازی حدیث نمبر 4241 یو دقیقه یو چلیے مهرباني وکړه خو اوسې پړاو کړه اوس ته خاري اوسې پړاو کړه دې کې څه لیکل شي او دی الله بنده خو اول خو دا روایت امام بخاری رحمه الله د میراث په اړه باندې راوړي کسي کنه کسي استادي بنه کوي کنه خو ته نو ورو چلو کې کنه استادي بنه کوي خالص واګنيس دي ما تراغللي وای په بخاری کې راغلي دي چې فاطمه رضی الله عنها په کور حمله سوي ده دې ټول ودي کې تشک کوي توس کسي کنه دا روایت خو ماته معلومه ده خو دي حمله نه ده خو دي میراث ده ودي الله بنده خو میراث خړل شوی ده کنه غاصب شوی ده کنه دي میراث مسئله تم یو د فرید غدیر سي ورته دي دا مسلمانان ټول د زر کسه مسلمانان ټول شاهدان ول ستراغ لسی په دې بخاری کې زدر ته ثابتوم چې صحابه او د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله کړې او دا یو اهلی ده دې ټول مسلمانانو کومه دا اوس د ما په لاس کې بخاری ده تا په دې بخاری کې روایت راوړل يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله تامت داري ويدخل بميراث كده وقربان بسم دماغتا مسألة دي فاطمة رضي الله عنها بكور حملة بكور وزول أو دي إغي بختي ماتيدل فدي بندي دماغتا خبر ده ورستا ميراث تم در ترازم الله قسم در ترازم وس بخاري كي
په مسلم کې دا روایت ما ته وښیه چې ابو بکر راغلل د فاطمې په کور حمله وکړه، عمر راغلل فاطمه رضی الله عنها یې ووهله او د هغې پښتۍ یې ورماتې کړلې. چالاقي مه کوه، د زړه دماغ خبرې نه هېرېږي. دا ټولو مسلمانانو په مخ کې درته وایم چې راځه په خیر، مهرباني وکړه. علي تو ته مو وله کنه، تو ته مو وله چې زه تو ته حدیث راوړم پوه شوې کنه. خیر دی، دا حدیث به ته راوړم، دا حدیث دا به تو خپل کتاب نه زه راوړم پوه شوې کنه، ایمو کتاب نه دا به تو خپل کتاب نه، کنز الاعمال نه به ته راوړم پوه شوې، کتاب خلافه مال اماره دي نه به ته راوړم پوه شوې، صحیح بخاري نه به ته راوړم کنه. ته که هر څومره کوشش وکړې کنه بخاري هر څومره چالاکي وکړې کنه د صحابو بچی ځان بولي کنه، خو ته د هغوی جرم ته نشي پناه کوی. خدای منې که هر څومره فرید غدیر صاحب تقریر مه کوه، خطبه دلته مه وایه. فرید غدیر صاحب 3 دقیقې وخت ودرې. مسلمانانو وکسه د دې مسلمانانو په مخ کې د 3 دقیقې وخت رانه وغوښتل، 5 وخت درکړل، 5 دقیقې وخت درکړل. په دې 5 دقیقو کې تا ویل چې زه په بخاري کې درته راوړم چې صحابه او د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله کړې ده. بخاري مې په لاس کې ده، مسلم مې په لاس کې ده، او ما درته ویل چې موږ ټول در سره شیعګان کېږو. اوس ته لاړلې میراث فاطمه نشته ذرات، سړی مو شکر دی مو خپله ډېر مو هندوانو ته ذرات نه لرو یهودیانو ته. ښه صحیح ده، وکسه الحمدلله مسلمانان اوس ولې تختې وې بلې خواته. په بخاري کې دې وویل چې زه په بخاري کې دا روایت درته راوړم، په بخاري کې دا روایت درته راوړم چې صحابه او د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله کړې دي، پښتۍ یې ورماتې کړې دي. مهرباني وکړه چیرته د بخاري او مسلم کې دا روایت مهرباني دې ته راوړم. وقاري صاحب که رښتیا د پښتون وي که نه وخت مو د څه شي دپاره درکړل؟ دا 5 دقیقې وخت مو د څه شي دپاره درکړل؟ لاړلې وایي زه درته راوړم، څو دقیقې وخت درپسې راوړي؟ مهرباني وکړه. تو ته زه حدیث راوړم ته ولې ډارېږې؟ ولې دومره بزدلۍ؟ ته ته یې څه غدیري خان ادب غږېږه، ته شرم نه لرې، غټه غای تا وایي چې زه روایت بخاري شریف دې دروغ وویلو، که رښتیا ایمان لري غیرت لري خو روایت راوړه، یو ځای بل ځای ولې ټوکونه وهې؟ اوس لاړې میراث وقاري صاحب زه به د اخري خبره کوم، ډارېږې ولې؟ ته کوم ځای کې نو څونه ټایم کې راوړی شي؟ ولې څونه ټایم کې راوړی شي؟ یو دقیقه فرید غدیر سي وای اورم وای کانه د زړه سره تا وویل چې زه له بخاري او له مسلم نه دا روایت راوړم، کانه ودې ویل کړي ونه د مسلمانانو په مخ کې ودې ویل کنه بالکل اوس دې راوړل کنه ته ته مو ولې زه راوړم ته خو یو حدیث نه بلکې د څه کانه را دي نه وړل کنه اوس مې نه راوړل صحیح اوس د ما سوال له کانه دا ده له 12 امامانو یوه خبره راته راوړه، دا خبره نوره واضحه ده. د 12 امامانو خبره زم در سره منم تیم منې. دا 12 امامانو کې کوم امام ویلی دی چې د فاطمې رضی الله عنها په کور حمله وسوه او د هغې پښتۍ ماتې شول، د هغې کور وسوځېدل. اسانه مسله ده، ودې زړه سره بخاري ته هم ضرورت نشته، مسلم ته هم نشته، بحار الانوار ته هم نشته، یو کتاب ته نشته. ته له دې 12 امامانو وا فرید غدیري صاحب د زړه وقاري صاحب ته مو ویل کنه ته خاري کوښ وکړه، ته زه احترام لرم چې ته توهین نه کوم، ته توهین وکړو د بیبي او ما نه وکړو. ته 12 امامان پرېږده هغه یې دروغ ولې وایي؟ چا توهین وکړه؟ نه ته دا دروغ ولې وایي؟ ته له خدایه ډارېږې که نه الله منې؟ دا دروغ ولې وایي؟ د څه شي توهین مو وکړه؟ د څه شي توهین وکړه؟ څو څومره توهین وکړه پښتۍ مو دې کړه دا مطلب مدعي نه یې پیدا نو مدعا په تا ولې بده لګېږي؟ ستا دا اوس څه په ګډو وډو سر ده؟ و د الله بنده د ما په خبره پوهېږې که نه پوهېږې؟ د ما سوال اسانه ده، مه تخته مه راپورته شه دلته. اوس دې والله که پرېږدمه د فاطمة الزهرا رضی الله عنها په کور دغه کس وویل چې زه له بخاري او له مسلم دا روایت درته راوړم. اوس دا کس راغله په میراث باندې راغله، د میراث روایت یې راته راوړل. زه د ما مسأله تا پوښتنه او د الله بنده میک ما بندو خبرې ته غوږ اچوه کنه د تا دپاره خو د ما د اهل سنت والجماعت یو کتاب هم کنه حجت نشته کنه نشته بالکل. تابس راځه یوه خبره به وکړو چې ځانونه پوهه کړو. د تا دپاره خو د زړه سره حجت کنه خپل امامان دي کنه په سر سترګو تابس په سر سترګو الله دې له ټولو اهل بیتو راضي سي، الله دې له امام علي او له امام حسن او حسین د جنت د ځوانانو سردارانو نه راضي سي، الله دې موږ حشر له دوی سره په ورځ د قیامت وکړي. اوس غوږ شه دغه حمله چې صحابه وکړې ده دا کنه د علي رضی الله عنه په کور سوي ده کنه بالکل، دا کنه د امام حسن د امام حسین علیهم الصلاة والسلام په کور سوي ده کنه دا د زینب علیها السلام
او دا د ام کلثوم علیها السلام په کور دا حمله سوي ده چې د فاطمې رضی الله عنها لورانې دي که نه صحیح اوس له همدغو امامانو نه په خپلو ټول مذهب کې دي یو روایت راته وښیه چې دې امامانو ویلي دي چې صحابه و د ما په کور حمله وکړه مهرباني اسانه مسله د زړه سره دلیلم امام هم د تا ده د تا دپاره حجت هم ده هر څه مسأله خلاصه ده د سر په سترګو یې په الله قسم در سره منم یو روایت ته د 12 امامانو راته وښیه چې یو امام دی ویلي وي چې صحابه راغلل د فاطمې رضی الله عنها په کور یې حمله وکړه خلاصه سوه خبره و قربان دي سي مهرباني قاری صاحب تو ته ما اول ولیکنه تو ته ما اول اول صدای در وخت رم تو د پاره چا خبره امام ته نه دي ضروري چې تو ته امام نه غواړم تو ته زمو خپل کتاب نه غواړم ضروري ده تاسو ضروري ده صحیح بخاری قرآن ورسته تو ته خپل صحیح بخاری معتبر دی کنه دی ورکنه تی مانی کنه توایم سی وی خیراته خود توایم سی وی خیراته ولی نه خیر خیامت کنه ودرګه نور هر شي ته خیام پښه به ته منافقت نه کوي ته منافقت نه کوي ته استادی نه کوي پوښ بکنه تو نه زمو مریض راشي که منافقت دي تاسو کړه منافقت دي مو کار نه دی خدای په فضل سره ځکه موږ ته الله کتاب را لېږلی قرآن بیا وروسته صحیح کتابونه لرو له قرآن نه وروسته ته په ټول مذهب کې 2 ورقې صحیح کتاب نه لري منافقت تاسو کوئ موږ د منافقت خلق نه یو خبره اوس کوه را سره بیا ګوره بخاري ته راغی په بخاري کې روایت راته ښایي مهرباني منافقت تعالی کوي کنه کوم شی تو کتاب کې لیکل شوی کنه کله ته کتاب یې کنه لګي صحیح نه سره قاری صاحب ته شیخ الحدیث زونه جوړ شیخ الحدیث زونه ما جوړ کنه قاری صاحب تو خلک وخت جيږي تو تقریر ما کوه روایت وخی تقریر ما کوه روایت وخی نو روایت هم ته وخیلو کنه ته وخت خیلو کنه هغه خو دې میراث ته وخت دی بي خو بنیادونه باسه میراث او وهل هغه به ته وخی هغه به ته وخی نن گزاره هغه به ته وخی زره تو دقیقه وخت وای هغه تو دقیقه ورکه وخت ګیره دغه کامل ځا ګرانه یو دغه خبره ته کوي خبره زوړ صحیح پرک صاحب دا بل هغه دیم را مخکې کټول یو ځای راسي دا به اوس په توهین ځان دا د دوی مذهب خو همدا داسې توهین اوس نه کوو امام مذهب شکر صفا مذهب دی پوه شو توهین نه کوو توهین اول تو توهین دی مکه فتون دا بار منافقت خبره کې منافقت خو ته کې په بخاری شریف دی دروغ ویلو حدیث دی رانه وړه اوس بیا لاړې میراث ته ودرېږه لك صبر وكذا يا هلا حديث هلا صحه هلا صحه زه خو تاسو یو بل ځای ټوپونه وهي لکه کربوړی لکه چتکه یې باندې حال نه وسوبه لا لك صاحب خبره ته نه وسوبه روایت راوړه 15 دقیقې پرې روایت راوړه خطبه مو او چشمکې مو خپلو پیسو اخیستلې دي متعین په پیسو مو نه دي اخیست مهرباني وکړه ذاتیاتو ته ولې ځي ولې شرم نه لري ولې حیا نه لري یو مې په چشمکو غږیږي بل مې په ګلانو غږیږي بل مې په پټکي غږیږي بل مې په څه شي غږیږي ذاتیاتو ته ولې ځي نرس دلیل راوړه که غیرت لري دلیل کې زور راسره وه مهرباني وکړه ځکه خو دې کنه که تاسو نه وي کنه موږ چوپ دا جواب روایت را بخاري کې نه مو په دې میوټ کولې ادب او انسانیت زده کړی هغه خبرې لزانه سره کوي شکر دې امام مذهب د غدیر مذهب دې انسانیت غواړو دا پنځه خبرې مو نه غواړو بیا راته کوي هغه باندې یو وې تړي په زنجیر باندې روایت راړو په روایت وغږیږي نور خبرې دې موږ څه کوو ضرورت دي تا نور خبرو ته نه لرو چې وایو حدیث د تخیب پیر چشمو کې د غړ ودرو به چې کې دا به تکوي کنه دا توهین به تکوي کنه دا تاسو کار دی کنه دا تاسو کار نه کینو بیا خوشیانه ده تاسو وګورئ اخیری په توهین ځان خلاص کړل مو لیدل ما خو یو کنځل اورید الله عالم چې تاسو بچونه اوریدلی او په سر کې وعده د دوی اغاګان دي تاسو د مؤمن په قبضه کې اس په والله ټول دنیا بدر باندې را سره خوم داس